زناستم په چمن کې سره ګلونه را سره دي زناستم په چمن کې سره ګلونه را سره دي خیر د کتنې ستا یادونه را سره دي. السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید ده چې ټول به ټیک ټاک او جوړ یې. زه یم ستاسو ورور آرجې موسی خان او دا محل دا وخت زه ناست یم یو ډېر خوږ شاعر دی ریشم ملنګیار صاحب سره، او دغه نه به خواږه خواږه شعرونه به ترېنه اورو. بیا به د ده تعارف په تاسو سره زه انشاءالله د ده د اشعارو نه باد کوم. نو ریشم ملنګیار صاحب تاسو موږ ته څه ښایسته نظمونه څه غزلې زموږ د مینوالو ته ډالۍ کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ډیره مننه مهرباني چې زما خواله راغلی او زم دې لایق وګرځولم چې ستاسو پیژنه ستاسو مینوالو ته خپل کلام وړاندې کړم. او اول یې دوه شعره دی چې تا پسې راورک یم له وطنه مصیبته یې دولته، تا پسې راورک یم له وطنه مصیبته یې دولته، ستا د لسه ولګي ورور د رور پلته مصیبته، او چې نوې مصیبت یې وکوي هم مصیبت یې، چې نوې مصیبت یې وکوي هم مصیبت یې، د ژوند بېلتا نه کېږي د ښار کلي په پته یې دولته. او غزل څه دا شانې دی، مسافري هم زړه په زور کېږي، مسافري هم زړه په زور کېږي، ډېر ډېر ارمان پکې د مور کېږي، مسافري هم زړه په زور کېږي، ډېر ډېر ارمان پکې د مور کېږي، وروره که دا خبره وینو بس دی تا سره کله زما کور کېږي. او لکه چې ورونو د بېلتون کیسه ده، لکه چې ورونو د بېلتون کیسه ده، په دغه کور کې څومره شور کېږي. او دا پښتانه د کشمالو بوټی دی، دا پښتانه د کشمالو بوټي دی چې څومره یې چیرې به دومره نور کېږي، دا پښتانه د کشمالو بوټي دي څومره یې به دومره نور کېږي، چې ملنګیار سره یې نه لګېږي دا مساکه د پلار رور کېږي. او بل غزل به یې وایو. بالکل بالکل ارشاد ارشاد. او غزل څه دا شانې دی، سترګو نه مې اوښکې ځي بېواره یاره، سترګو نه مې اوښکې ځي بېواره یاره، چرته رانه تلی قراره یاره، تا پسې مې دوه سترګې څلور شولې، تا پسې مې دوه سترګې څلور شولې، چرته دیدن راوړه ما دپاره یاره. او هر وخت مې یادونو کې اوسېږې ته، هر وخت مې یادونو کې اوسېږې ته، هر وخت د سره مه دغه لاره یاره. او مینه کوم مینه دغه کار لرم، مینه کوم مینه دغه کار لرم، نه لرمه بله کومه چاره یاره. او در به شمه کلي ته خفګان مه کړه، در به شمه کلي ته خفګان مه کړه، ستا به شمه ستا زه ملنګیاره یاره. او سلام. ډېر ښه دي، ډېر ښه، ډېر زبردست. زړونه مه له جنګه ستړي ستړي دي، وخت را باندې داسې لوبې کړي دي، زړونه مه له جنګه ستړي ستړي دي، وخت را باندې داسې لوبې کړي دي، یو د بل دوال او زګریږو نه، یو د بل دوال او زګریږو نه، هر کلي کې شوي دومره مړي دي. او ماتې مې وږې په جنازو شولې، ماتې مې وږې په جنازو شولې، دومره جنازې ور باندې وړي دي. او مونږه پښتانه یو ورخطا نه یو، مونږه پښتانه یو ورخطا نه یو، زړونه مو مضبوط لکه د پړي دي. او خوښ د ملنګیار په دغه وجه دي، خوښ د ملنګیار په دغه وجه دي، ښکلي د خوږو مندتو زړي دي. والسلام. ډېر ښه ډېر ښه. جی تاسو د زموږ خوږ شاعر ریشم ملنګیار نه تاسو څه غزلې نظمونه مو ترېنه واورېدلو. لږ غونته تعارف ستاسو کوم د دې شاعر سره چې د دې تعلق د کوم ځای نه دی. ریشم ملنګیار وروره تاسو د کومې سیمې نه تعلق ساتئ؟ لږ غونته کې خپل باره کې چې کوم دی زموږ د ملګرو ته لږ ووایئ تاسو د کوم ځای نه تعلق ساتئ. زما خپل نوم ریشم دی او ادبي نوم یې ملنګیار دی. او ریشم ملنګیار ضلع هنګو اورګزۍ ایجنسي چپرناریاب کلي سره تعلق ساتم. لیدلی مې ده، ډېر ښایسته او ډېر زبردست کلي دی، پسمانده علاقه ده، خو چونکې ډېره تاسو راغلی ماشاءالله زه هم در سره میلاو شوم، ملاقات مو شو. تاسو په شارجه کې څومره وخت مو وشو؟ په اماراتو کې تقریبا ما 13 سال کېږي. 14 کاله په اماراتو کې وشو.
پوښتنه کومه شل کړي مو دي که نه شل کېږي چې دا بس ما نن سبا خو یو بله پوښتنه درنه کوم چونکې نن سبا د ستاسو غونته شاعران چې کوم دي د معیاري شاعران چې کوم دي دا وروستو پاتې شوي دي او دا د پتاسو متاسو د شاعران ډېر زیات مخکې شوي دي څه ګڼئ دا څه وجوهات دي د چا قصور دی دا بس دا قصور اول خو قصور زه د شاعرانو ګڼم چې داسې شاعري دې نه کوي چې صرف خپل داد حاصلولو دپاره او میډیا باندې خپل لایک یا کامنټس یا فالوور زیاتولو دپاره داسې شاعري کوي بلکې شاعري داسې پکار ده چې راتلونکي نسل دپاره یو میسیج پروت وي لکه څنګه چې ستاسو دا شعرونه موږ واورېدله لکه موږ لږ سوچ وکړو دا نن سبا چې کوم شاعران دي که نه نن سبا خو چې ګورې دا واړه واړه ماشومان راوتي دي تقریبا لس کاله عمرونه به هغوی به شعرونه والله زه حیران پاتې ځم چې د زموږ هغه شاعري د ماشومانو ته اوس پاتې شوه تاسو خو به اورېدلي وي آیا دغه ماشومان د شاعرۍ په سر او خپو باندې پوهېږي که نه بس بله ورځ دانش صاحب والا یو انټرویو مې اورېده ویلي څه شاعري زیاته شوه شاعران زیات شو خو معیار وغورځېدو نو اصل خبره ادب په شاعري کې معیار دی معیار غورځول نه دی پکار بلکې مشوم شاعران هغه خو اورېدلي شعرونه وایي ریشم ملک یاره وروره یو پوښتنه درنه بله دا کوم شاعري خرڅېږي نن سبا او که نه دا راته لږ ورته ووایي لکه دا نن سبا چې موږ وګورو که نه د یو 2 پیسو دپاره چې کوم دی د شاعرۍ کې او خرڅوي یې تاسو څه ګڼئ داسې ده که نه ده شاعري بالکل خرڅېږي شاعران شته چې هغه پیسو دپاره شاعري کوي د دوی ته یو پیغام ته ورکړئ چې د خدای خاطر وکړئ زمونږ دا ادب چې کوم دی دا چې کوم دا لاره چې کوم ده دا د پاکه پاتې شي دا کار مه کوئ دې ته لږ تاسو پیغام ورته ورکړئ بس دې دا وجه ده چې شاعران وروسته بیا دا خیال ورځي ورته چې یاره چې مونږ څه وکړو مونږ دا نه وکول په کار او زمونږ هم کار دی دا ادب سره جوړښت لري او شاعر په دې باندې ښه لګېږي چې ادب کې کار وکړي یو کتاب ولیکي ښه مزیدار کتاب ښه شعرونه ولیکي ښه پیغام پرېږدي خلکو دپاره او دا کیسټو والا شاعري یا د فلمي ګانو والا شاعري داسې هوایي شاعري ده باقي لکه مونږ مشران تیر شوي دي رحمان بابا حمزه بابا او سهیل صاحب دی نور داسې ډېر مشران دي هغو کتابونه دی ولولي اول لوست ته پکار د سټډي پکار دغه نه بعد شاعري پکار د یاره ته شاعري وکړي حاجي بله یو آخري تپوس به کوم د هغې نه پس ته نه دا پروګرام راغونډوم آخري پوښتنه زما دا ده چې موږ داسې اورېدلي دي چې یاره په شاعرۍ کې هم غلا کېږي آیا دې کې څه حقیقت شته او که نه لکه بعضې ځای کې اکثر دا شاعران موږ وینو یو بل باندې په جنګ جګړې یو بل سره یو وایي چې د زما نظم ویلی دی بل وایي د زما غزل ویلی دی دې کې څه حقیقت شته چونکې موږ په دې شاعرۍ په دې لین دوره نه پوهېږو ستاسو دغه فیلډ دی نو دې په باره کې به زه دا ووایم چې بلکل دا شته کېږي